اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو نن سار خبر شوم چې د پیښور کینټو سکول کې چې ده نو ماشومانو ته د پینټ شرټ اغوستو د پاره ویلې شوي دي او تر شپږمه پورې خو شروع شوی هم دی. نو ما وی چې یاره لږ ورشم او پرنسپل صاحب سره کښېنم چې اخر د دې زده کړې دپاره د پوهې دپاره د تعلیم دپاره چې دی نو دا پینټ شرټ ولې ضروري دی. یو څو پوښتنې به وکړو. ملګرو سره لاړم کله چې ګاډی د ګیټ مخې ته ودرېدو نو په ګیټ یو کاغذ لګېدلی و چې یاره د فلانۍ ورځې نه چې دی نو یونیفارم پینټ شرټ دی او مخصوص ټای چې دی نو هغه د سکول کې اویلیبل ده که نه سکول کې ده. نو خندا خبره خدا ده چې مخصوص ټای چې ده نو هغه په سکول کې میلاویږي. خیر بیا دننه لاړو پرنسپل صاحب چې دی نو هغه سره راغو. پرنسپل صاحب سره دوه درې خبرې وشوې. خبرو کې تما پوښتنه وکړه چې یاره آیا د دې په دې وخت کې د دې فیصلې څه ضرورت و د دې پینټ شرټ د ماشومانو ته د ور اچولو. نو وی چې یاره دا د حکومت فیصله ده. اول خو خیر داسې مو وی چې یاره زه پابند نه یم چې تاله زه دې جواب درکړم خو خیر بس خدای دې ورسره خو کړي چې بیا پابند شو. نو جواب یې راکړو چې یاره دا حکومت چې دی نو فیصله کړې ده. بیا ما ته پوښتنه وکړه چې یاره حکومت فیصله خو به داسې نه وي چې څنګه ته وایې خو خیر دا راته ووایه چې دا پینټ شرټ چې دی نو دا ولې ضروري ده ولې اخر دا مونږ ولې ور اچوو د دې ضرورت څه دی د دې کمیس پرتوګ کې آیا سبق نه یادېږي یا څه وجه ده. نو وی چې یاره دا د کانفیډنټ دپاره ډېر ضروري دی چې ماشوم پینټ شرټ واچوي که نه. نو ما ورته وویل چې یاره نن زما پښتون رور ته هغه ماشوم ته چې دی نو د کانفیډنټ دپاره د انګریز د جامې ضرورت پیښ شو. آیا سبا له به چې دی نو بیا زما لور خور ته هم د کانفیډنټ دپاره په تعلیمي ادارو کې چې دی نو د انګریز د جامې ضرورت پیښیږي. نو وی چې او ولې نه ممکن ده همداسې به کېږي. نو ما وی چې مطلب ستاسو دا دی چې یاره تاسو به سبا له زمونږ پښتنو وروڼو خویندو ته چې دی نو دا د کانفیډنټ دپاره خو د اعتمادۍ دپاره چې دی نو په ښوونځو په دغه کې چې دی نو د انګریز جامه ور اچوئ. نو وی چې ولې په دې کې هېڅ خبره نشته په کار هم ده داسې. بیا ما ورته وویل چې یاره آیا تاسو د کانفیډنټ دپاره په خپل کور کې خپلو لوڼو خویندو ته چې دی نو د انګریز جامه ور اچولې ده. نو پرنسپل صاحب چې دی نو لږ داسې خفه شو. ملګرو لږ غور وکئ چې دا څه روان دي. زمونږ په خپله پښتنه خاوره زمونږ د بیل وجود خلاف کوم قسم کارونه روان دي. د تعلیم او یونیفارم په نوم باندې زمونږ هغه بیل وجود زمونږ نه اخیستلی کېږي. زمونږ ژبه جامه زمونږ تاریخ زمونږ بیله پېژنګلو زمونږ نه اخیستلی کېږي. پښتنو غور وکړئ که مونږ یا بل پښتون رور چې دی هغه په پښتنه خاوره د په پښتو ژبه کې د بنیادي زده کړې خبره کوي نو هغه غدار دی. که چېرته هغه د پښتنې خاورې په ټولو وسایلو سرکاري چوکو او نوکرو د اولني د پښتون قوم د اولني حق خبره کوي نو هغه غدار دی. خو پاکستان لګیا دی زما د یونیفارم او دغه په نوم باندې تعلیم په نوم باندې زما بیل وجود زما نه اخلي. زما ژبه جامه زما تاریخ زما بیله پېژنګلو زما نه اخلي. خو که زه غږ کوم نو دا غداري ده او د بده مرغه هغه نر پښتانه هم چې دی نو په دې خبرو باندې چپ دي. نو د زړه دا درد مې تاسو ته کېښودو. غور پې وکړئ او د دې خبرې دپاره راپاسئ لږ ګام پورته کوئ. که نه وي حقیقت کې نن ستاسو زوی ته د ستاسو ورور ته چې دی نو د اعتماد یا کانفیډنټ په نوم باندې د انګریز جامه ور واچولی شوه. سبا له صحیح په دې کې به بیا تاسو څه ووایئ چې یاره زوی ته د کانفیډنټ دپاره د انګریز جامه ور اچولی کېږي نو لور خور ته ولې نشي اچولی کېدی او هغه هغوی تسلیم وکړه. نو لږ غور وکئ
او ځان ویښ کړئ. الله مو تل ښه دعا بلره. مننه د الله په امان.